Hello dear friends, welcome back to Hope English Academy. Hope you all to be healthy and wealthy. Guys, today we have the 14th lesson of beginner class, and inshallah the next lesson will be the last lesson of this class. So guys, in this lesson I'm going to teach you how to improve your handwriting, and in this video I'm going to teach you the better practice for handwriting. So guys, if you want to learn English with me, don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ځل بیا هوپ انګلیش اکیډمي ته ښه راغلاست ملګرو. لکه څنګه چې موږ تاسو بیګنر کلاس شروع کړی دی، نو نن د دغه کلاس څوارلسم لیسن څوارلسم درس دی. انشاءالله چې راتلونکی درس به زموږ ستاسو د دغه کلاس اخرنی درس وي. نو په دغه لیسن کې موږ تاسو انشاءالله د هینډ رایټینګ په اړه باندې غږیږو چې زه به تاسو ته بهترینه تمرینات، هغه تمرینات چې تاسو کولی شئ خپل د انګلیسي خط مو ورباندې ښایسته کړئ او خپل د انګلیسي خط مو ورباندې تیز ولیکلی شي. نو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوه، ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ او که څه نظر لرئ لاندې په کمنټ کې مو خپل نظر زموږ سره حتما شیر کړئ. ملګرو لکه څنګه چې موږ تاسو هره ژبه زده کوو، نو د هغې لپاره باید چې موږ تاسو د هغې د ژبې خط هم زده کړو. نو اوس راځو د انګلیسي خط ته. انګلیسي خط چې دی ما تاسو ته ویډیوګانې د کوچنۍ او غټې ABC ویډیوګانې ما تاسو ته اپلوډ کړې وې په پخواني درسونو کې. نو که مو چېرته هغه نه وي کتلې، په لومړي کمنټ کې ویډیوګانې شته، په هغه ویډیوګانې به په لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ، نو هغه ویډیوګانې به تاسو درسره وګورئ. ډېرې معلوماتي ویډیوګانې دي او ستاسو خط کې به زیات مرسته درسره وکړي. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته صرف د ځینې تمرینات ښیم چې تاسو سره په خط کې زیاته مرسته کولی شي. تر ټولو نه چې تقریبا ما 10-11 کاله کېږي چې زه د خطاطي په بخش کې ما کار کړی دی. نو یو بهترینه تجربه چې ما ترلاسه کړې ده، هغه اکثره خلک چې ورسره مخامخ کېږي د قلم نیول دي. ګوره موږ تاسو ځینې داسې قلمونه نیسو، ځینې داسې نیسو، ځینې داسې، خو اصلا اصولي د قلم نیول چې دي هغه په دغه ترتیب سره دي چې دغه ساحه تاسو ګورئ. په دغه ساحه کې باید چې ستاسو ګوتې قرار ولري، ځکه چې د قلم واک، د قلم کنټرول مکمل ستاسو په لاس کې وي. مطلب داسې که چېرته موږ تاسو دلته قلم ونیسو، زر زر یې لیکلی سو خو ما ښایسته یې نسو لیکلی. که چېرته نږدې ونیسو ښایسته یې لیکلی سو خو تیز یې نسو لیکلی. نو اصولي ځای دغه دی چې باید چې تاسو قلم په دغه ځای کې نیولی وي. نو او بل مهمه خبره چې شي ده په خط لیکلو کې، هغه دا دی چې ځینې که مو فکر کړی وي داسې سیده خط لیکي، دلته ورته ناست وي سیده او په دغه ځای کې داسې خط لیکي. د خط لیکلو اصلي او اصولي طریقه دا ده چې که تاسو د کتابچې غوندې داسې په دغه ترتیب سره کېږدئ او بیا خط ورباندې ولیکئ، نو تاسو ته به انشاءالله هیڅ مشکل هم نه ایجادوي او ستاسو به خط ډېر ښایسته راځي. او بل تاسو په اسانه طریقه سره خط لیکلی شئ په دغه ډیزاین سره چې کتابچه تاسو دغه رقم سره کېږدئ. دا یو بهترینه تجربه ده چې زما سره تقریبا د زیات وخت نه ده او اکثره شاګردانو به چې مشکلات درلودو په دغه کې به درلودو. او په دغه ترتیب سره که چېرته موږ تاسو کتابچه کېږدو، نو د لینونه د هر څه د خط چوکاټ موږ تاسو ته مکمل معلومیږي. نو راځو اوس داسې ځینې تمرینات درته ښیم چې هغه ستاسو سره په انګلیش خط کې په غټ ABC کې مرسته کولی شي. تر ټولو نه اولنی تمرین چې دی هغه دغه دی چې تاسو درسره وکړئ، ویې کاروئ، نو انشاءالله ستاسو په خط کې به بیا مشکل نه وي. دا اولنی پریکټیس، اولنی تمرین دی. څه شو چې دغه خطونه چې دي دا له دې خوا نه حرکت کوي، له چپ لاس نه حرکت کوي ښي لاس ته، او بیرته بیا له ښي لاس نه حرکت راوکئ د چپ لاس خواته. دغه تمرین چې دی ستاسو سره په اکثرو حروفو کې مرسته کولی شي. یو خو چې دی مثلا اف لیکئ، تاسو صرف دغلته یو بل دغه ورکئ، دا اف شو. ای لیکئ، په دغه ځای کې صرف یو بل دننه ورکئ، په منځ کې دننه ورکئ، دا ای شوله. نو دغه تمرینات چې دي په اکثرو حروفو کې تاسو ته کار در کولی شي. صحیح دی چې مثلا ډېر ساده پریکټیس به وي، ساده تمرینات به وي، خو هغه کسان چې غواړي چې د انګلیسي خط زده کړي او اول ځلې وي، لومړی ځلې وي، نو دغه ورته ډېر مهم دي. راځو همداسې دوم پریکټیس ته. دوم پریکټیس چې دی په دغه ترتیب سره دی.
ګوره دغه پریکټیس ما راوکړو له چپ طرف نه ښي طرف ته. اوس راځم له ښي طرف نه چپ طرف ته. مثلا دا موږ تاسو په کومو حروفو کې کار راکولی سي. ان لیکو مثلا یا ام، دا همداسې مثلا نور حروف دي، ام دی، مثلا اچ دی، ای حرف دی. نو اکثره دغه تمرین زموږ ستاسو په حروفو کې کارول کیږي. راځم همداسې له ښي خوا نه راځم د چپ خوا ته. په دغه ترتیب سره به تاسو دا دوه تمرینونه وکړئ. دریم تمرین چې شي دی، په دغه ترتیب سره به د او تمرین تاسو وکړئ. دغه او چې دی په اکثرو حروفو کې کارول کیږي. مثلا جی تاسو لیکئ، هماغسې دغه تمرین چې دی په اکثرو حروفو کې ستاسو سره مرسته کولی سي. همداسې له ښي خوا نه راسئ د چپ خوا ته. نو په دغه ترتیب سره به تاسو د او پریکټیس له ښي خوا نه د چپ خوا ته راوکړئ. صحیح شو. د اکثره مثلا تاسو کولی سئ چې په دغه ترتیب سره هم وکړئ. دا خاص پریکټیس دی. صحیح شو. ستاسې ګوتې راووي، ستاسې ګوتې په خط کې تیزوي. نو راځو یو بل پریکټیس هغه دا دی چې په دغه ترتیب سره موږ تاسو باید چې نیمه دایره رسمه کړو. مثلا موږ تاسو بی لیکو، په دغه ترتیب سره به یې لیکو. صحیح شو. له دې خوا نه هم رسمو. نیمه دایره هم رسمه کړئ داسې. دا مثلا تاسو پی لیکئ، یو بل حرف لیکئ، ستاسو سره په هغه حروف کې زیاته مرسته کولی سي. راځو یو بل پریکټیس ته. بل پریکټیس داسې دی چې تاسو په دغه ترتیب سره پریکټیس وکړئ. په دغه ترتیب سره له چپ خوا نه د ښي طرف ته، بیا به له ښي طرف نه راسئ د چپ طرف ته. دا خاص یو پریکټیس دی. صحیح شو. تمرین دی. دا مهم نه دی چې حتما دې دا اولنۍ خانه داسې راسي لکه د دومه دې داسې راسي لکه درېیمه. دا صرف یو پریکټیس دی. د ګوتو د تمرین لپاره تاسو وکړئ. ستاسو سره په خط کې زیات مرسته کولی سي. همدغه رقم. صحیح شو. په دغه ترتیب سره به تاسو دغه پریکټیس وکړئ. او بل په خط کې مهم شی څه شی دی؟ مهم شی دغه دی چې تاسو کله خط لیکئ فاصلې مو باید چې مراعات کړئ. پاور مثلا تاسو لیکئ په دغه ترتیب سره. دغه ای به زیاته له ډبلیو سره فاصله نه لري، ډبلیو به له او سره زیاته فاصله نه لري، همداسې له پي سره. یعنې داسې به تاسو خط نه لیکئ چې مثلا یو حرف مو په لغمان کې وي، بل په پغمان کې وي. صحیح شو. یو مثلا دلته وي، بل دلته وي، بل چېرته وي. نو یعنې ډېر په ترتیب سره به تاسو د فاصلې مراعات کوئ. په دې ویډیو کې ما ځینې داسې تمرینات تاسو ته وښودل، نو دغه ستاسو سره په حروفو کې زیاته مرسته کولی سي. یو چې د قلم نیول زده کړئ، د قلم د کتابچې کېښودل زده کړئ، او دغه پریکټیس ورسره وکړئ. انشاءالله ستاسو خط کې به زیات تغیرات راسي. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپیڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شپې. الله حافظ.